الله رب العزت په خپل آخري کتاب کې انسانانو ته دا حکم کوي وزرو ظاهر الاسم وباطنه تاسو ښکاره او پټ ګناه پرېږدئ یعنی هر قسمه ګناهونه پرېږدئ د ګناهونو ضرر او نقصان زیات دی د انسان دپاره په دنیا کې د ټولو څخه زیات ضررناک شی ګناهونه کول دي د هغه وجه دا ده چې د دنیا نور ضرري شیان اگر چې نقصانی دی خو د هغوی نقصان عارضي دی یا به په خپله ختم سي یا به په څه دوا سره ختم سي یا زیات نه زیات په مرګ سره خو به د هغه تکلیف څخه خامخا نجات پیدا کړي او د مرګ څخه انکار نشي کېدای خو لیکن د ګناهونو چې کوم نقصانات دي هغه نه ختمېدونکي نقصانات دي په دنیا کې هم انسان ته د ګناه نقصان رسیږي او په آخرت کې خو به په طریقه اولا سره انسان ته د دې جزا رسیږي ځکه الله پاک فرمایي ان الذين يكسبون الاسم سيجزون بما كانوا يقترفون بشکه کوم خلک چې ګناهونه کوي ډېر ژر به دوی ته بدله ورکړل سي د هغه عملونو کوم چې دوی کول همدارنګه بل ځای الله پاک فرمایي ومن يعمل مثقال ذره شرا يره او څوک چې د یوې ذرې برابر بدي وکړي نو دی به د قیامت په ورځ د دې جزا وګوري الله رب العزت یو قانون بیانوي من يعمل سوءا يجز به څوک چې بد کار وکړي یعنی توبه ورڅخه ونه باسي نو دته به د هغې جزا ورکول سي د مخکینی قومونو د هلاکت وجه هم ګناهونه وه محترمو که چیرې موږ په قرآن کریم باندې نظر واچوو نو دا به راته واضح سي چې الله پاک چې مخکینی غټ غټ قومونه تباه کړي نو د هغې واحد سبب د الله پاک نافرمانی کول او د الله پاک د حکمونو څخه مخ اړول و الله رب العزت د بني اسرائیلو د هلاک سوي یو قوم اصحاب السبت باره کې فرمایي د هغه آیت مفهوم هر کله چې دوی سرکشي وکړه د هغه څه څخه چې کوم څه څخه چې دوی منع سوي وه یعنی د الله پاک حکم یې ونه منئ نو موږ دوی ته وویل چې تاسو ذلیله بزوګیان سئ بل ځای الله پاک د فرعون او د ده د ملګرو باره کې فرمایي هر کله چې دوی زه ناراضه کړم نو موږ هغوی څخه بدله واخیسته بیا مو ټول غرق کړل د بعضو هلاک سوو قومونو اجمالي تذکره عزتمندو تاسو آخر دې ته سوچ وکړئ چې هغه څه شی و چې د هغه په وجه الله پاک د حضرت لوط علیه السلام ټول قوم بغیر د یو څو کسانو څخه د اسمان پورې پورته کړل بیا یې پړ مخ راوغورځول او د لوړ څخه یې ورباندې د کاڼو باران وکړ هغه څه شی و چې د هغه په وجه الله پاک د حضرت نوح علیه السلام ټول قوم بغیر د یو څه کسانو څخه نور ټول په طوفان کې غرق کړل هغه څه شی و چې د هغه په وجه الله پاک د حضرت هود علیه السلام په قوم عادیانو باندې سخته تیزه هوا مسلطه کړه او ټول قوم یې په مځکه وویشت راوویشتلو سره تباه کړ هغه څه شی و چې د هغې په وجه د حضرت صالح علیه السلام په قوم سمودیانو باندې حضرت جبرئیل علیه السلام د الله پاک په حکم یوه تیزه چغه ووهله چې د هغه په وجه د ټولو زړونه وچاودېدل او ځای په ځای ټول هلاک سوه هغه څه شی و چې د هغې په وجه حضرت شعیب علیه السلام په قوم باندې د وریځې څخه اور راوورېدی او ټول قوم تباه سو هغه څه شی و چې د هغه په وجه په بني اسرائیلو باندې مختلف قسم عذابونه راغلل کله قی سوه کله یې کورونه وسوځېدل کله جلا وطن سوه او کله مړه سوه هغه څه شی و چې د هغه په وجه قارون سره د ملګرو او مال او دولت په مځکه کې ښخ سو هغه څه شی و چې د هغه په وجه ابلیس باوجود د ډیر عبادت څخه بیا هم د اسمانونو څخه وشړل سو شکل یې بدل سو لعنتي سو او همیشه د پاره تباه او برباد سو ګوري هغه شی الله پاک نافرمانی کول او ګناهونه کول و چې کله هم د یو قوم د الله پاک نافرمانی کړي د خپل وخت د پیغمبر خبره یې ونه منله
نو الله پاک هغه قوم تباه کړ. الله پاک فرمایي پس هر یو موږ د هغوی د ګناه په وجه ونیوی. په بعضو مو کاڼي راوورول، بعضې چغې حضرت جبرائیل علیه السلام ونیوه، بعضې مو په ځمکه کې ورننویستل او بعضې مو په اوبو کې غرق کړه. او الله پاک په دوی ظلم نه دی کړی، بلکې دوی په خپلو ځانونو ظلم کوونکي وو چې ګناهونه یې کول. عزتمندو، قرآن کریم کې چې د مخکینی امتونو د هلاکت کوم واقعات بیان سوي، نو دا خو د یو مقصد دپاره ذکر سوي چې انسان د دې څخه عبرت واخلي چې څوک هم د الله پاک نافرمانی کوي، ګناهونه کوي، د الله او د هغه د رسول احکامات نه مني، نو د دغه خلقو سره به هم همغه شان معامله کول کیږي څنګه چې د مخکینی امتونو سره سوي وه. ګناه ته ګناه نه ویل خطرناک دی. د ټولو څخه غټه ګمراهي دا ده چې یو سړی په ګناه کې اخته وي، خو د ده سره دا احساس هم نه وي چې زه ګناه کوم، بلکې ده ته دا ګناه د سره څخه ګناه نه معلومیږي. نو دا بیا ډیره د خطرې خبره ده. په دې سره په انسان باندې د الله قهر او غضب نازلیږي، او داسې کس الله جل جلاله د توبې توفیق هم نه ورکوي. البته که یو کس ګناه کوي خو د ده سره دا احساس هم سته چې زه د الله پاک نافرمانی کوم، په خپل زړه کې ورباندې پښیمان دی، نو امید شته چې داسې کس د الله پاک د توبې توفیق هم ورکړي. د حضرت آدم علیه السلام د توبې قبلېدو وجه، الله جل جلاله چې کله حضرت آدم علیه السلام پیدا کړ، نو جنت کې ورته د هر شي د خوراک اجازت ورکړي، خو صرف د یوې درختې چې د غنمو درخته وه، د هغه څخه یې د خوراک کول څخه منع کړی و. الله پاک فرمایي ویا آدم اسکن انت وزوجك الجنه فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمين. ای آدم، ته او ستا بیبي په جنت کې اوسیږئ، او د کوم ځای څخه مو چې خوښه وي خوراک کوئ، خو خبردار دغې خاصې درختې څخه چې د غنمو ده دې ته مه ورنږدې کیږئ، ګنې بیا به په ځان باندې د زیاتۍ تجاوز کوونکو څخه وګرځئ. چې کله د حضرت آدم علیه السلام څخه د شیطان د وسوسې په وجه د دې درختې څخه خوړل وسوه، نو الله پاک ورته وفرمایل آیا ما تاسو دواړه د دې درختې د خوراک کولو څخه نه وس منع کړې؟ آیا دا مې درته نه وویلې چې شیطان ستاسو ښکاره دښمن دی، د خبره ونه منئ؟ نو حضرت آدم علیه السلام دلته دلیل بازی ونه کړه چې ګنې دا خو زما په قسمت او تقدیر کې لیکلي وه، نو ځکه مې وخوړه، بلکې د خپل عجز او خطا اقرار یې وکړ، په تیر کار پښیمان سو او الله پاک ته یې عرض وکړ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ای رب موږ په خپلو ځانونو باندې زیاتې کړې، او که چیرې ته موږ ته بخښنه ونه کړې او پر موږ باندې رحم ونه کړې، نو خامخا موږ به د تاوانیانو څخه سو. نو چې کله حضرت آدم علیه السلام د خپل خطا اقرار وکړ او توبه یې وویسته، نو الله پاک جل جلاله یې هم توبه قبوله کړه. د ابلیس د لعنتي کېدو وجه څه شوه؟ اوس بل طرف ته وګوره چې کله الله جل جلاله حضرت آدم علیه السلام پیدا کړ، نو فرشتو او ابلیس ته حکم وکړ اسجدوا لآدم، تاسو حضرت آدم علیه السلام ته سجده وکړئ. نو ټولو فرشتو سجده وکړه، خو ابلیس ونه کړه. الله پاک ورپوښتنه ورڅخه وکړه ما منعك الا تسجد اذ امرتك، کله چې ما درته حکم وکړ نو ته د سجدې کولو څخه څه شي منع کړې او سجده دې ولې ونه کړه؟ نو په ځای د دې چې د خپل ګناه اقرار کړی وای، ګناه ته یې ګناه ویلی وای او معافي یې غوښتې وای، خو د داسې ونه کړه، بلکې تکبر یې وکړ او برعکس دلیلونه یې شروع کړه چې انا خیر منه خلقتنی من نار وخلقته من طین، زه خو د ده څخه غوره یم، تازه د اور څخه پیدا کړی یم او دا دی د خټې څخه پیدا کړی، نو زه څنګه دته سجده وکړم؟
نو الله جل جلاله د قیامت پورې ملعون او مردود کوي. اگر چې ډیر زیات عبادتونه یې کړي و خو چې د الله جل جلاله حکم یې ونه مني، د ګناه احساس یې ونه کوي او برعکس د لعیل یې شروع کړه، نو الله پاک جل جلاله یې ټول عبادت هم ختم کړل او د همیشه دپاره یې مردود او لعنتي کړ. همدارنګه حضرت عزیر علیه السلام ته د الله پاک وحی. علامه ابن حجر عسقلانی رحمه الله په خپل کتاب منبهات ابن حجر کې ویلي چې الله جل جلاله حضرت عزیر علیه السلام ته وحی وکړي: یا عزیر اذا اذنبت ذنبا صغيرا فلا تنظر الى صغره وانظر الى من الذي اذنبت له. ای عزیر چې کله ته یو کوچنی ګناه وکړې نو ته د دې و کوچنوالي ته مه ګوره بلکې هغه ذات ته وګوره چې تا د چا نافرماني کړې. هغه ذات خو ډېر لوی شان والا دی، نو د هغه نافرماني نه ده پکار. محترمو مسلمانانو، بعضې خلک د الله جل جلاله په نافرمانۍ کې مبتلا وي، اوس په ځای د دې چې دوی ورڅخه توبه وباسي او ورباندې پښیمان سي، دوی برعکس د دې ګناه د جواز لپاره دلایل ګوري او حیلې ورته جوړوي. نو دا بیا ډېره خطرناکه خبره ده.